بسم الله الرحمن الرحیم. راځو HTML کالرز ته. په HTML کې موږ او تاسو کالرز لرو چې په مختلفو شکلو سره معرفي کوو. مطلب د یو ویب سایټ لپاره که چیرته کالر موږ او تاسو استفاده کوو نو هغه مختلف طریقې لرو تر څو هغه معرفي کوو. نو یو خو د کالر نیمز په طریقه و چې د کالر د نمونه په شکل سره موږ او تاسو هغه ته ویلیو لیکله. د کالر نمونه به هم لیکل لکه ګرین، بلو، وایټ او په همدې شکل سره. بل چې دا بله طریقه د هیکزاډیسیمل په نامه سره یادېږي. هیکزاډیسیمل کالر چې دا بیا یو خاصه طریقه لري چې د RR GG او BB یعنی مطلب ریډ ګرین او په همدې شکل سره د بلو هغه کم رنګونه چې دا رنګونه سره مکس کوي او په مخکې هیڅ راځي. په دې طریقې سره دوی دغه رنګونه انتخابوي چې دا یو موږ او تاسو دې ته په توان د 14 قاعدې په اساس هم ویلی شو. دا د کالر یو طریقه ده. بله د کالر طریقه چې ده د RGB کالرز په نامه سره ده چې RGB موږ او تاسو لیکو، هغې نه وروسته قوس شروع کوو، بیا په هغې کې ویلیو لیکو چې RGB په لومړۍ خانه کې ریډ، بیا ګرین، بیا بلو راځي. نو دغه RRGG او BB هم لمدغه څخه RGB څخه اخیستل شوی چې د هیکزاډیسیمل کومه مخکینۍ طریقه وه. بله د رنګ طریقه چې موږ او تاسو ویلې وه کالر نیمز. نو HTML تقریبا 140 سټانډرډ کالر نیمز لري. مطلب په یو براوزر کې 140 پورې نمونه که موږ او تاسو ورکړو نو ښکاري راته. نو دومره رنګونه شتون لري چې یو براوزر د دې سپورټ لري. بل که لاندې تاسو وګورئ نو د هیکزاډیسیمل په طریقه کې هیڅ موږ او تاسو لیکو، هغې نه وروسته 0.0 ورکړې دا تور رنګ دی. بیا که هیڅ اتیا دا موږ او تاسو ورکړو نو دا بیا څه شی دی؟ یو خړ رنګ دی. او که هیڅ FF شپږ ور F ورکړو دا سپین رنګ دی. نو هیکزاډیسیمل کې له 0 څخه تر F پورې موږ او تاسو عدد لرو. F 15 عددو یعنی مطلب له ABCDE څخه شروع کړي نو F بیا 15 عدد راځي. نو 0 څخه 15 پورې 14 قاعده راځي یا 14 عدد راځي. نو د 14 قاعدې په اساس شپږ ور F چې د سپین رنګ او شپږ ور 0 تور رنګ دی. دې ترڅنګ موږ او تاسو کولی شو 3 ویلیوګانو په اساس هم دا رنګونه وټاکو. نو دې کې بیا مختلف رنګونه موږ او تاسو دې ویلیوګانو چینج کوو، مختلف رنګونه بیا موږ ته راځي د RGB په اساس او په همدارنګه د هیکزاډیسیمل کالر په اساس. ښه بله طریقه چې دا د RGB طریقه د RGB طریقې کې بیا دا چې RGB لیکو موږ او تاسو بیا قوس شروع قوس بند او د 3 ویلیو چې د په منځ کې لیکل کېږي د هغې ترمنځ کامه لیکو. نو 3 ویلیو 000 RGB ته ورکړي دي، د رنګ تور دی. بیا که 128 مطلب د وروستی هغه چې د ویلیو 255 دی. د نیمایي که 128 ورکو RGB نو دا خړ رنګ راځي. او وروستی ویلیو چې د RGB ده 255 نو دا سپین رنګ راځي. په همدې رنګه دلته د کالر نیم په طریقه هم موږ او تاسو ورکولی شو چې دې ته نمونه ورکړو. نو دا بېلابېل موږ او تاسو لرو. بل بیا لینک دی په HTML کې چې دا موږ او تاسو لینک ډېر زیات استعمالوو. نو په یو براوزر کې چې هر چېرته ته کلیک وکړئ په یو ویب سایټ کې چې ته هر یو ځای کې کلیک وکړئ هغه یې تا لپاره یو لینک دی. کیدای شي عکس اوسي، کیدای شي یو ګرافیک اوسي، کیدای شي یو خط اوسي. نو هر ځای کې چې ته کلیک کړې نو هغه تا لپاره یو لینک دی. نو لینک ډېر زیات مهم دی په HTML کې چې موږ او تاسو اوس وایو لینک. نو دا سنټیکس دی href مساوي URL. بیا چې دا قوس بند بیا دې منځ کې هغه کوم ایمیج کته راولي یا هم خط لیکي او اخره کې بیرته دغه ټیګ د ټیګ یا هم د لینک کم ټیګ چې دا بندېږي. بل بیا د ټارګټ اټریبیوټ دی چې دغه اټریبیوټ موږ او تاسو د یو لینک په داخل کې استعمالولی شو. نو دا موږ ته ښیي چې په همدغه ویب پیج کې دغه لینک خلاص کړم او که په همدغه صفحه کې دا لینک خلاص کړم او که بلې صفحې ته لاړ شم چې د ټارګټ په واسطه موږ او تاسو معرفي کوو چې لاندې یو مثال ورکړی دی href http www.w3school.com او بیا ټارګټ بلانک کې ورکړی مطلب خالي صفحې کې ماته دا خلاص کړه چې کله په ویزټ W3school باندې ته کلیک وکړې. بل HTML موږ او تاسو بوکمارکس هم لرو. بوکمارکس په دې معنی چې هغه پمدې داخل د دغه صفحې په داخل کې ما یو بل ځای ته بوځه
دغه صفحې په داخل کې ما یو بل ځای ته بوځه. نو موږ او تاسو کولی شو چې هر یو ځای کې غواړو چې موږ او تاسو هغه ته لاړ شو، نو هغه ته یو آی ډي معرفي کوو. لکه دلته چې انسټیټیوټ یو آی ډي معرفي کړې ده د ټیپس په نامه سره. بیا کوم ځای کې چې موږ او تاسو غواړو چې هغه وړاندې کړو چې په هغې باندې کلیک وکړو یا بک مارکس جوړ کړو، نو هغه بک مارک موږ او تاسو د لینک په شکل سره په دې شکل سره جوړو. نو href لیکو او بیا href سره موږ او تاسو بیا هغې ته آی ډي لیکو چې چېرته معرفي کړې ده، نو بیا هم همغه ځای ته بوځي. نو هایپرلینک مختلف ټایپس یا ډولونه لري چې یو انټرنل ډاکومنټ ریفرنس دی چې هغې ته بک مارک ویل کېږي، بل انټرنل لینکس دی او همدارنګه ایکسټرنل لینکس دی چې هر یو مثال موږ او تاسو وایو. نو د بک مارک یا داخل د صفحې کې لینکونه چې ده مخکې هم موږ او تاسو یو مثال یا واضح که چې موږ په کوم شکل سره یو بک مارک جوړو، نو دا هم د لینک یو ډول دی چې په داخل د دغه صفحې کې موږ ته هغه لوکیشن معلوموي چې منځ ته لاړ شو د صفحې وروستۍ برخې ته یا هم د سر برخې ته لاړ شو. نو په ښه شکل سره موږ او تاسو کولی شو چې همدغه صفحې کې یا همدغه ویب پیج کې هغه ځایونو ته لاړ شو. بل چې د انټرنل لینکس دی، انټرنل لینکس کې بیا داسې دی چې ته همدغه ویب سایټ کې غواړې بلې صفحې ته لاړ شي. ویب سایټ دی یو دی خو په همدغه ویب سایټ کې نورو صفحو ته ځي. نو دې مثال هم بیا وایي. دې تر څنګ چې د ایکسټرنل لینک موږ او تاسو لرو، ایکسټرنل لینک کې بیا داسې دی چې ته غواړې چې د دغه ویب سایټ څخه نورو ویب سایټو ته لاړ شي، دغه لینک ته بیا څه ویل کېږي؟ ایکسټرنل لینک ویل کېږي. فرضاً ته دغه لینک ویب سایټ سره د kable.com په نامه سره دی، خو ته غواړې چې google.com یا هم facebook.com یا هم yaran.com داسې نور ویب سایټو ته لاړ شي، نو هغه لینکونه چې ته دې کې بیا ورکوې د نورو ویب سایټونو، دې ته بیا ایکسټرنل لینک ویل کېږي. نو دې هر یو بېلابېل مثالونه پریکټیکل مثال موږ او تاسو وایو. لومړۍ برخه کې موږ او تاسو HTML کالرز په مختلفو طریقو وایو او بیا هغې نه وروسته لینک واضح کوو. نو راځو صفحې ته به راشو چې به وکړو یو ټکس هغه به راواخلو. نو دلته به دا به اوپن کو، دا به سیواز کو، سیواز بیا په کوم نوم سره کو؟ فرضاً ټیسټ په نامه سره. ډاټ HTML به بیا موږ او تاسو ضرور ورکوو ځکه چې HTML لپاره ایکسټنشن همدا دی، او دا به آل فایلز کو تر څو موږ ته HTML دا واخلي. نو زه وایم چې همدغه ډیسکټاپ صفحې کې صحیح دی، بس زه سیو کومه ده. اوس راځم همدلته زه دې کې لیکل کومه. اوس لومړی راځو موږ او تاسو دې کې کالر ویلی و، نو HTML صفحه شروع کوو د HTML په ټک سره. HTML ټک شروع کو او اوس HTML ټک بیرته بندو. په ټول خطونه چې موږ او تاسو لیکو دې په داخل کې لیکو. مثلاً که هیډ ټک هم معرفي کوو، دلته به هیډ ټک موږ معرفي کوو بندو. او بل یو ټک چې موږ ته ډېر زیات مهم دی هیډ ټک کې اوس نه لیکو، باډي ټک دی. مطلب هر یو څه چې موږ ته په صفحې کې ښکاري د باډي ټک په منځ کې باید ولیکو. نو راځو باډي ټک کې چې دا فرضاً که غواړو چې باډي ته بیکګراونډ ورکړو، نو موږ او تاسو بیکګراونډ سټایل اټریبیوټ ویلی و، سټایل اټریبیوټ هم ویلی و، بیا ډبل مساوي ډبل کوټیشن، بیا هغې نه وروسته بیکګراونډ کالر. بیکګراونډ کالر او هغې نه بیا چې کالر نه وروسته کالن و. نو کالن کې بیا موږ او تاسو بیکګراونډ کالر ته ورکوو چې فرضاً بلو اسماني رنګ واخله. نو دا ټیسټ دی، په دې زه کلیک کوم چې براوزر ته ما بوځي. زه وایم چې که چېرته دغه کروم کې خلاص شي ښه به وي. نو اوس ولې که وګورئ تاسو بلو رنګ راخیستی دی، صحیح ده؟ کوم رنګ یې راخیستی دی؟ بلو. کولی شي چې دا رنګ ورته یلو کې. نو دغه یوه طریقه وه چې موږ او تاسو صرف د نوم په طریقه هغه ویب پیج ته رنګ چینج کوو، بل ګرین ورکړي. صحیح دا ګرین شو. په همدې شکل سره پینک ورکړي، ګلابي. نو خالی نمونه دی، هغه نمونه ته ورته چینج کې او دلته رنګ راځي. صحیح ده، دا ګلابي شو. په همدې شکل سره که ته غواړې چې H1 دلته یو معرفي کړي او خط ته رنګ ورکړي، H1 زه معرفي کومه او بیرته H1
بندومه. دلته H1 کې زه فرضاً معرفي کوم چې this is artist. نو دې سټایل اټریبیوټ په واسطه زه دې ته رنګ ورکوم سټایل ډبل کوټیشن بیا دې ته کالر ورکوم کالر ته زه رنګ ورکوم چې فرضاً کوم شکل سره بلیک رنګ ورکړي های بلیک خو دې خپل رنګ دی ته فرضاً داسې رنګ ورکړي چې فرضاً زه وایم چې دې ته بلو رنګ ورکوم نو هغه سیو کوم او دا ریفریش کوم صحیح دا بلو رنګ کې ماته راغی صحیح ده دا خط ماته بلو رنګ کې راغی کولی شي چې دغه هیډینګ هم دې رنګ ته چینج کړي مطلب ته وایې چې ګرین کې راشي شین رنګ کې دې راشي دا به سیو کې دا به هغه کې اوس رنګ یې شین ته واوښته په همدې شکل سره ریډ رنګ کې غواړي ریډ رنګ کې هم راتللی شي اوس وګورئ ریډ یا هم سور رنګ کې راغلی نو دغه د رنګ طریقه وه بل مثال چې موږ او تاسو یې د رنګ په طریقې کې ویلی وو هیکزاډیسیمل و نو هغې کې هیش علامه شروع او بیا موږ او تاسو ویلی وو چې لومړی دوه ویلیو د هغه ریډ دی صحیح د آر جی بي په اساس ریډ دي نو که ریډ ته ویلیو ورکې فرضاً ویلیو زه دلته اف ورکوم اف دا به ریډ واخلي نو که چیرته دې رنګ ته سور غواړي نو دا به اف کې او دا نور به 0 کې یا 0 ته به نږدې کوم یو کې نو نور ویلیوګانې بیا د څه دي ګرین دي فرضاً دغه ویلیو دوه ویلیو چې ته ورکې دا د ګرین دي نو دا تا 0 کړي ګرین رنګ اوس نه اخلي او بل ویلیو چې دا د څه ده بلو دی نو بلو هم ته 0 کې نو دا دواړه د 0 کې شپږ عددونه واخیسته اوس که وګورئ دې رنګ کې به تغییر نه وي راغلی صحیح هماغه رنګ یې اخیستی اوس که چیرته ته دغه اف 0 کې او دغه دوم رنګ چې ده دا ګرین دی صحیح ګرین نو ته دا اف کې نو دی به شین رنګ اخیسته صحیح شین رنګ یې واخیسته د آر جی بي په اساس په همدې شکل سره اوس که چیرته غواړې چې شته ویلیو ورکې دغه دوه وروستنیو ته دا بلو دی نو دې ته هم ته اف ورکه هغه وروستي قیمتونه دي هیکزاډیسیمل ورکه نو دا به بلو رنګ ته واوړي دې تر څنګ موږ نورې ویلیوګانې هم ورکولی شو فرضاً زه غواړم چې دا زه پاکمه مسخه له ځان نه یو رنګ ورکومه دا ای بي سی ډي ای ویلیو اخیستی شي فرضاً زه وایم چې لومړی د دوه ای دی اوسي بیا فرضاً 8 ورکومه یا 9 ورکومه په همدې شکل سره ای ورکومه او 4 ورکومه نو دا شپږ عدده ما یو ویلیو ورکړه ته اوس ګورم چې څنګه رنګ دی نو دا دغسې یو رنګ یې ځان ته ونیو صحیح په همدې شکل سره تاسو نورې ویلیوګانې هم ورکولی شئ فرضاً زه وایم چې 6 to 1 څلور ویلیوګانې واخیستلې دلته یو بله ویلیو زه ورکومه چې فرضاً سی عدد ورکومه بیا 1 ورکومه C1 نو دغه رنګ هم یو څه چینجز پکې راغلی نو په همدې شکل سره مختلف ویلیوګانې تاسو کولی شئ چې ورکړئ اوس که زه داسې یو ویلیو ورکړم چې فرضاً 15 شپږلس چې ګورم دا کوم رنګ دی دغسې یو رنګ راځي صحیح دغه رنګ موږ ته په شکل سره ښکاري نو دا د آر جی بي په اساس کولی شئ 3 ویلیو تاسو ورکړئ فرضاً 1 2 3 3 ویلیو هم تاسو ته اکسپټ کوي رنګ یې داسې کوم صحیح فرضاً زه وایم چې دلته زه ویلیو ورکوم چې ا بیا 4 ورکوم 5 ورکوم په همدې شکل سره ای ورکوم نو دا به کم یو رنګ وي ښه دغه زه هیڅ نه وروسته زه صرف 3 ویلیو ورکوم A5 E نو دا کنټرول اس کا او دلته ریفریش کا نو دا په همدې شکل سره نو کولی شي چې آر جی بي په اساس موږ 3 رنګه هم موږ ځان ته انتخاب کو نو زه به دا د نوټ پډ خط لږ زیات هغه کومه لږ زیات کومه تر څو تاسو ته په ښه شکل سره ښکاره شي بل براوزر هم زیات کومه
تر څو ښکار شي. نو دا رنگ دی هگزاډیسیمل په طریقه موږ او تاسو ویل. اوس که د RGB په اساس وای نو RGB هم قوس شروع قوس بند او دلته موږ او تاسو ویلیوګانې ورکو. فرضاً F ورکې بیا کاما بیا A ورکې بیا کاما بیا فرضاً D ورکې. ها دا صرف یو ویلیو اخلي یو ویلیو اخلي یعنی 1 2 3 3 ویلیوګانې اخلي. اوس که دا چینج کړئ دې رنګ تور رنګ ته ورکړه یو رنګ یې ځان ته واخیسته. اوس که دا فرضاً دلته ورکړه چې 5 یا هم دلته ورکړه چې څو ورکو فرضاً موږ او تاسو ورکو چې 2 نو آخره کې ډی پرېښوده نو دغه رنګ یې ځان ته واخیسته. اوس که د ډي کې هم ته چینجز راولې فرضاً 0 ورکړي کنټرول اس کوو. ښه دا هم تور رنګ ته ورته دی. اوس که زه یم چې دا د 0 واخلي او دلته دی دا څو واخلي ډي دی واخلي. ښه رنګ کې څنګه چینجونه راځي. ښه موږ او تاسو دلته دا ورکو دلته هم A ورکو دلته F ورکو یا هم دلته 0 ورکو. نو اوس که ګورو موږ دلته خبره دا ده چې دغه د هگزاډیسیمل ویلیو ځان ته نه اخلي. له 0 څخه تر 255 پورې موږ او تاسو دغه ویلیو اخلي. نو مطلب که دلته ته ورکې چې 115 یا هم دلته ته ورکې چې 200 فرضاً 38 او دا بل 0 پرېږدی. نو دا کنټرول اس که اوس راځو دې رنګ ګورو چې فرضاً رنګ کې چینجز راځي که نه. اوس وګورئ هغه کم H1 رنګ چې و چینج سو. خالي مشکل دلته دا و چې هگزاډیسیمل ویلیوګانې دا نه اخلي. دلته فرضاً ته ورکې چې 254 صحیح کنټرول اس یې کوو ریفریش کوو نو په دې شکل سره د یو رنګ ځان ته واخیسته. یا هم د سالیرش کوو دا چې ریفریش کوو داسې یو رنګ ځان ته اخلي. نو مختلف رنګونه ته د RGB په اساس هم دې ته ورکولی شي. نو دا کالرینګ و چې موږ تاسو په HTML کې ویلې چې د RGB طریقه وای دې تر څنګ هگزاډیسیمل طریقه او د کالرینګ طریقه په درې طریقې موږ تاسو دې رنګونه ورکړو. راځو موږ تاسو اوس لینک وایو. اوس که غواړو چې لینک جوړ کړو نو موږ لینک جوړو H or F ښه مساوي ډبل کوټیشن کې زه ورته لیکم چې فرضاً www.google.com مطلب دا یو لینک شو ما لپاره خو زه به دا بیرته بند کړم. اوس دغه ځای کې بیا هغه دغه A ټګ به بیرته دلته بند هم کړم. A ټګ مې شروع کړ خو بند مې کړ. دلته بیا یو ټیکس لیکل کېږي. که اوس موږ دلته کلیک وکړو اس هم نه ښکاري. دا به د BR ټګ په واسطه چیک کړو لاندې به یې کړو چې لاندې راشي. اوس که زه وایم چې کلیک هیر کلیک نو دا به ما لپاره لینک جوړ شي. کنټرول اس زه ریفریش کوم کلیک هیر لینک راغی. صحیح ده خط چې ما ورکړه هغه راغی. نو اوس که تاسو وګورئ تاسو کلیک پې نه دی کړی خو د لاس یو علامه راځي په دې شکل سره. نو دا د چې په واسطه دا د لینک په شکل سره. بله خبره دا ده چې لینک رنګ عموما شین وي. دغه رنګ بیا موږ او تاسو کسټمایز کولی شو رنګ ورته چینج کولی هم شو چې بیا وروسته موږ او تاسو وایو. دې تر څنګ دا لاندې یو خط لري چې دې ته انډرلاین وایي. انډرلاین هم له ځان سره لري. اوس په دې کلیک وکړو موږ ته خلاصوي خو هغه چې انټرنیټ نه لرو نو دغه google.com یې موږ ته خلاص نه کړي. صحیح دا یې موږ او تاسو یو لینک شو. کولی شئ ادرس کې چې تاسو هر څه ورکړئ نو نور څه هم تاسو ورکولی شئ. راځو یو خبره دلته موږ او تاسو ویلې چې لینک په درې ډوله دی چې لومړی ډول یې بک مارک دی. نو د بک مارک طریقه وایي چې بک مارک په شکل سره موږ او تاسو څنګه یو لینک جوړولی شو. ښه دلته بک مارک یو طریقه دا ده که چیرته موږ او تاسو ووایو چې H1 پورتنی H1
دا آی ډي لري. فرضاً آی ډي په کوم نوم سره لري؟ آی ډي لري چې هیډینګ په نامه سره آی ډي لري. او زه دلته یو څه لیکم چې تر څو ماته یو غوړ پیراګراف جوړ شي د صفحې اخر ته لاړ شم او دې ته بیا زه هغه وکړم زه دا پی ټک بیرته بندوم هم په همدې شکل سره. اوس زه لیکم چې this is a paragraph دا زه کاپي کومه اوس که زه دا څو ځای کاپي کومه مطلب زه وایم چې ماته د یو غټه صفحه جوړه شي چې زه د صفحې اخر ته لاړ شم او د صفحې اخر نه څنګه د صفحې سر ته ځم. صحیح. نو دا ما کنټرول ایس که اوس زه راځم دا ریفرش کوم نو غټ یوه صفحه راته جوړه شوه. صحیح ده. زه اوس د صفحې اخر ته راغلم دلته ماته شی نشته دی. صحیح. اوس که زه دلته یم که نه اوږده صفحه ده خو که غواړم د صفحې سر ته لاړ شم د صفحې چېرته لاړ شم سر ته لاړ شم خو دې اخر کې زه یو لینک ورکوم نو دغه لینک چې ته ورکې د بوکمار په شکل سره دې ته لینک ویل کېږي یا هم د صفحې مابین ته یا هم د صفحې سر کې ته دا بوکمارک ورکې خو زه وایم چې د صفحې اخر کې زه یو بوکمارک ورکوم نو همدغه صفحې اخر کې پی ټګ نه لاندې ته دلته یو لینک جوړ کړه. څنګه لینک جوړ کړې؟ href مساوي ډبل کوټیشن دغه ډبل کوټیشن کې چې دا موږ او تاسو هغه آی ډي چې پورته معرفي کړله هغه آی ډي ورکړو. آی ډي د چی وه؟ هیډینګ وه. مطلب ما هیډینګ ته بوځه هیډینګ ته مې چې دلته مې کلیک وکړه چېرته مې بوځه دغه هیډینګ ته چې موږ او تاسو ویلي وو this is a test هیډینګ هم this is a test په واسطه معرفي کړی نو دغه هیډینګ ته ما بوځه خو دلته زه یو متن ورکوم چې بوکمارک یا بل څه تاسو ورکوئ. صحیح. یا ګوټ ورکوي دلته به ای ټک بیرته بند هم کم یا زه ورته یم ګوټو هیډینګ 1 داسې یو ښځه ورکوم دا به کنټرول ایس کړمه زه به راشم اوس براوزر ته دا به ریفرش کړمه ښه ریفرش مې کړم. اوس که د صفحې اخر کې وګورئ داسې راغلی ګوټو هیډینګ 1 اوس زه په دې کلیک کوم دلته یو مشکل دا دی چې موږ چې دا هیډینګ دلته ورکړی سي دا خو د آی ډي هغه ښودل شکل شي چې دلته به ته آی ډي ورکې خو دلته موږ او تاسو بره آی ډي ته هم دا علامه ورکړې نو آی ډي ته موږ او تاسو دا علامه صحیح خالي آی ډي ورته لیکو نور چار یو نوم تاسو ورکوي مشکل نشته خو دا علامه به نه ورکوي خو کله چې بیا لینک جوړوئ نو لینک ځکې او بیا څه ورکوئ دغه علامه د هیډینګ به ورکوئ نو دا زه کنټرول ایس کوم راځم براوزر ته براوزر مې ریفرش کړ اوس زه که غواړم نو هیډینګ ته لاړ شم نو په دې لینک باندې زه کلیک کوم ما هیډینګ ته بوځي. صحیح. this is a test هیډینګ ته زه بوتلم. اوس که غواړئ دغه پورتنی this is a test هغه کې بوکمارک کړئ نو دا بیا په دې شکل سره کېږي. زه راځم فرضاً دلته زه وایم چې دا اما لپاره یو پی شو یو پیراګراف شو یا هیډینګ شو دا اما لپاره یو څه شو زه دې ته آی ډي ورکوم آی ډي او دلته دا پی ټک شو دلته هم پی ټک شو ښه نو پی ټک کې تا خط ولیکو ګوټو چې هیډینګ ښه دې کې تا یو خط ولیکو یا دې تر څنګ ته هیډینګ 1 جوړه دا هیډینګ 1 جوړه هیډینګ 1 دې جوړ کړه دا ګوټو هیډینګ هم دلته پرېږدي زه لینک پورته وړم لینک دې ته ورکوم لینک h1 ته هم ته ورکولی شي. صحیح. href
href double quotation heading allowance دلته کارونه او دلته دا کوم ID چې دا ختمومه زه دغه A tag چې دا بیرته بندوم A tag مې بیرته بند دا مې بند که اوس دې هیډینګ ته چې ده زه هغه هم ورکوم لینک خو ما پورتنی شو زه باید پورتنی لینک ته دلته ما ورکړی دی انشاءالله کنټرول اس به کوم زه به راشم بس کلیک مې وکړه this is artist که نه بس په دې this artist باندې چې ما کلیک وکړم ما دلته بوځي صحیح ده چېرته مې بوځي go to heading one ته مې بوځي او زه یم چې this artist چېرته مې بوتلم بس heading one ګوراوله کې نه ښکاري فکر هم دی نه ښکاري که کلیک وکړې ډایرکټ درته دا راوړي صحیح ده دې ته بک مارک ویل کېږي چې په داخل د صفحې کې د یو ځای څخه ته بل ځای ته ځي بل بک مارک بل چې دا بیا انټرنل لینک دی دوم ډول دلته موږ او تاسو یو بله صفحه جوړو راځو یو بله صفحه جوړو دا هم کنټرول اس کوو سیواس کوو سیواس فرزن about په نامه سره about.html دغه about صفحې کې چې فرزن ته html ټیګ شروع کوم بیرته بندوم html منګه صرف باډي لیکو باډي منځ کې باډي ټیګ بیرته بندو دغلته بیک ګراوند کالر هم زه ورکوم بیک ګراوند style attribute سره موږ تاسو بیک ګراوند کالر ورکو style attribute بیک ګراوند کالر یا کالن نرسي به موږ تاسو رنګ ورکو چې فرضاً لایټ بلو کنټرول اس اوس زه راځم اوس دې ته زه یو لینک ورکوم لینک زه څنګه ورکوم لینک زه داسې ورکوم چې همغه صفحې ته ځمه یو لینک جوړوم کومې صفحې ته زه ځمه زه غواړم چې لاړ شم هغه مخکینۍ صفحه چې ما کومه وه هغې ته لاړ شم هغه صفحه چې وه ډیسکټاپ په مخ زه به همغه صفحه اوپن کړم چې هغه د ټیسټ په نامه سره وه ټیسټ صفحه وه زه دلته اوپن کړم نو ټیسټ صفحې کې زه دلته یو لینک ورکوم باره چېرته دلته href نه لاندې google.com نه لاندې دلته دا به زه بي آر کړم دا به هم زه بي آر کړم دلته به زه یو لینک جوړ کوم د ای په نامه سره انټرنل لینک جوړو صحیح ده همغه صفحې ته په داخل د ویب سایټ کې د دا موږ او تاسو لپاره اباوټ بله صفحه ده نو زه ورځم href دلته ورکوم چې href کې about.html ځکه ما د ویب سایټ دغه بله صفحه ده زه یم چې click about یا تاسو صرف about ورکوئ صحیح چې ورکوئ about نار یو خط چې تاسو ورکوئ مشکل نشته خو مطلب هغه لینک ته جوړئ نو په ټیسټ کې مې چې ورکړم ورته ویل چې about صفحه دې هم ماته خلاصه کړي نو زه راځم دغه ټیسټ کلیک کوم ټیسټ باندې مې چې کلیک وکړو دلته about هم ماته راغی خو دا بله صفحه خلاص کړي صحیح ده دا test.html خو ماته بله صفحه خلاصوي زه about باندې کلیک کوم about.html صفحه یې راته خلاصه کړه بله صفحه د همدغه ویب سایټ بله صفحه یې راته خلاصه کړه نو دې ته بیا څه ویل کېږي دې ته انټرنل لینک ویل کېږي مطلب په داخل د ویب سایټ کې ته بل یو صفحه ورکې بل موږ او تاسو د لینک لپاره یو اټریبیوټ ویلی و چې د بلینک په نامه سره و د چې په نامه سره و دلته موږ او تاسو یو اټریبیوټ لرو د ټارګټ په نامه سره ټارګټ به موږ او تاسو ورکو ټارګټ بیا کالن بیا دلته بلینک ورکو
بلانک مطلب خالي صفحې کې ماته دا خلاص کړه ته چې کله هم کلیک وکړې په about.html دلته دی څه مشکل دی دا خو صحیح دلته مشکل نشته دی زه دا کنټرول اس کوم کله مې چې ټیک اوس وګورئ تاسو بل ټیک کې خلاص که صحیح ده په دې صفحې کې راته خلاص نه کړ بل ټیک ځان ته واخیست صحیح ده بل ټیک چیک کړ چې کله په about کلیک وکړم دا اوس بل ټیک شو بل یو هغه راته خلاص کړ نو د ټارګټ اټریبیوټ کار دا دی چې دا بیا بل صفحې کې د بلینک په واسطه خلاصي اوس که ته غواړې بیرته دغه صفحې کې خلاص کړې نو هلته بیا سیلف استفاده کړه سیلف ټارګټ په واسطه موږ او تاسو دا کولی شو اوس زه راځم دلته html باندې ریفرش کوم about باندې چې کلیک وکړم دې کې راته خلاصي صحیح ده دې کې خلاصي هر څومره زه کلیک وکړم دې صفحې کې خلاص کې بل صفحې ته ما نه بوځي نو دا ټارګټ اټریبیوټ په واسطه موږ تاسو کولی شئ چې بل صفحې کې خلاص کړو یا دې صفحې کې خلاص کړو بل یو لینک خو ساده لینک دی چې موږ تاسو ویلی چې بل ویب سایټ لینک ورکړو لکه دلته مې یو لینک ورکړو www.google.com نو دا بل یو ویب سایټ لینک دی چې دې ته بیا ایکسټرنل لینک ویل کېږي ته ورته دلته فرضاً ورکړې کلیک ګوګل دا لینک تا ورکړی دی صحیح کلیک ګوګل نو دا بیا تا ګوګل چې انټرنیټ موجود وي تا ګوګل ته ورولي یا هم ته ورکړې چې دلته یاران www.yaran.com yaran.com ته اوس دلته ورکړې یاران کنټرول ایس یې کړه سیو یې کړه اوس چې کلیک وکړه یاران راغی یاران باندې کلیک وکړه چې انټرنیټ موجود دا یاران درته خلاصوي صحیح ده بل ویب سایټ ته بوځي نو دا یې موږ او تاسو د لینک درس و چې آینده درس کې بیا موږ او تاسو نور بل یو د ایمیج ټګ وایو نو د نن ورځ درس مو تر همدې ځای و تر بیا مو